قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د اوسپنیزو لارو ملي ګروپ د 2024 کال په اپریل کې د څو ډوله ګډ ترانسپورت د پرمختګ ټولنه جوړه کړې چې په رڼا کې یې د لوجستیکي تصادیو ترمنځ همکارۍ ژورې شوې. د اورګاډیو او بیړیو له لارې د څو ډوله ګډ ترانسپورت چارې پیاوړې شوې او د چین دننه د مالونو د لېږد رالېږد سټیشنونو او د یانګزي سیند او د سمندر پر غاړو په عموده بندرونو کې د لوجستیکي خدمات یو سند سیستم ورکول کیږي. د دغه خدمات په رڼا کې د مالونو د لېږد رالېږد پر مهال د اورګاډیو او بیړیو ترمنځ د سپارښتونو د بدلولو مرحله ساده شوې ده. دغه چاره پر اوسپنیزو لارو د مالونو د لېږد رالېږد د اندازې د زیاتوالي او د کیفیت د لوړتیا سبب ګرځېدلی دی. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د اورګاډیو او بیړیو ترمنځ د لوجستیکي خدمات یو سند سیستم د پخواني او دودیز لوجستیکي موډل په پرتله داسې وړوالی لري چې د ترانسپورت له پیل نه تر پایه یوازې یوې سپارښتنې، یو سند، یو کنټینر او یو حساب ته اړتیا وي. معنا یې دا ده چې د ترانسپورت په بهیر کې کنټینرونه نه بدلیږي او نه هم خلاصیږي. دا د اوسپنیزو لارو د عموده کرښو او د اوبو د بندرونو د ترانسپورتي سرچینو ترمنځ مؤثر پیوستون رامنځته کوي. په دې مناسبت د تصادیو د لوجستیک عمومي لګښت به 25 سلنه ټیټ شي او د ترانسپورت عمومي موثریت به 10 سلنه لوړ شي. د سږ کال له جنوري نه تر اپریل پورې چین کې د اورګاډیو او بیړیو ترمنځ د ګډ ترانسپورت په برخه کې څه باندې 15 میلیونه نقلکه او 50 زره معیاري کنټینرونه لېږد رالېږد شوي چې دغه شمېر د تېر 2025 کال د همدې مودې د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 10.1 سلنه زیاتوالی موندلی دی. د بیړیو له لارې د لوجستیکي خدمات یو سند سیستم د سپارښتونو عمومي شمېر 15 زره او 700 معیاري کنټینرونو ته رسیدلی دی. د چین د اوسپنیزو لارو د ملي ګروپ شمېرې ښیي د سږ کال له جنوري نه تر اپریل پورې پر اوسپنیزو لارو د لېږد رالېږد شویو مالونو عمومي اندازه 1 میلیارد او 310 میلیونو ټنو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 0.9 زیاتوالی ښودلی دی. په همدې مودې کې د لوجستیکي خدمات یو سند سیستم په لا پراخه ساحه کې ترسره شوی او د ټولنې په هره برخه کې لوجستیکي لګښتونه هم ټیټ شوي دي. د اوسپنیزو لارو د لوجستیکي خدمات د ډولونو د غني کولو ترڅنګ یې کیفیت او موثریت هم د لوړېدو په حال کې دی. د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په چین کې هره ورځ په منځنۍ توګه 1,83,800 اورګاډیو کې مالونه بار شوي چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 2 زیات شوی او اندازه او کیفیت یې هم د ښه پرمختګ په حال کې دي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.